غمجن مازدیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازدیګر دی بیلتا نه مسافره زما د لري وطن یاره دیدن دې تخمه او رالیږه زه به کومه خفا مشت دلتا شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پرځونه وړاندې کوم شمشاد ټلویزیون مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې خپرونو کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو ژوند جواک د هغوی هلې ځلې د خپل وطن په حواله د خپلې خاورې په حواله هلته چې کومې راپېښې مسلې دي په هغې باندې څه سوچ لري څه فکر لري دلته د مسافرت ژوند څنګه تېرېږي نن موږ په افغان خلیج رسټورنټ کې اجي صاحب فرید روحاني صاحب دا پروګرام زموږ دپاره دا خپرونه را جوړه کړې ده او د هغه په رسټورنټ کې د هغه په هوټل کې موږ ناست یو او ډېر درانه خواږه مشران یې را جمع کړي دي ما سره په خوا کې ډېر تکړه پښتون مشر ناست دی د چا په مرسته او تعاون چې موږ ټول پښتانه ویاړ کوو ښاغلی امانزاده جي صاحب ناست دی هغه سره خبرې اترې کوو راځئ چې هغه موږ سره څه وایي ای صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی ژوندی اوسئ ډېره مهرباني ستاسو نه خصوصا د ای صاحب نه افغان خلیج رستوران نه چې دا زمینه ټولو پښتنو ته او افغانانو ته جوړه کړې ده نو د ده نه یو جهان مننه کوو ډېر خوشحاله شولو چې دروند پښتانه راغلي دي دلته ټول سره راټول شوي دي او ډېره ماته د افتخار ځای دی چې دوی سره ناست یم په دې پروګرام کې موږ ستاسو مننه کوو چې په خپل راتګ دې نننۍ خپرونې ته ښکلا راوبخله ای صاحب دا راته وایي چې تاسو په افغانستان کې د کوم ولایت زه افغانستان کې د ننګرهار ولایت د خوشګنبد یم د خوشګنبد د خپل وطن د ته څه شي ډېر په دا ګړی ته څه شي ډېر یادېږي ډېر چیز ولا زه فکر کوم چې دې مجلس کې اوس ناست یم دا دوستان ګورم هغه پخوانۍ حجرې راته په یاد شوې اگر چې دومره عمر مې نه دی خو کله چې دا مشران قصې کوي که نه چې په افغانستان کې داسې یو دود و رواج و چې مشران به کله چې په هفته کې یو ځل داسې سره راټولېده او دا څه چې مشکلات د یو بلو هغه به په حجرو کې حلوله یا به چې ډېره مشران داسې خفه و یو د بل سره بیا دغسې مجلسونه یې جوړوله حتی بعض شاعران یې راغوښتل لکه چې نن زه ګورم چې بعض ورونه شاعران هم راغلي دي نو هغه پخوانی وخت هم دا شمشاد اوس موږ ته وړاندې کوي چې هغه پخوانی یاد راشي ایسه موږ هسې ځینې خلک دا فکر کوي چې ستاسو په شان کوم شتمن پښتانه دي نو هغوی خو دلته کې ډېر ښه سوکاله ژوند تېروي او د خپل وطن هغه خلک د خپل وطن هغه دود دستور خپل وطن هېر کړي تا ته رایادېږي وطن لږه نو دا صاحب که چېرته مبالغه ونه شي که نه زه فکر کوم چې په دې دنیا کې ډېر ګرځېدلی یم خو دا امارات متحده عربي چې دی که نه دومره پرې نه پوهېږو لکه خپل وطن کې ناست یو لکه کلتور زموږ عنعنوات دا ټول چې دی پښتنو سره تقریبا نږدې دی یا افغانانو سره نږدې دی نو موږ داسې احساس نه کوو چې موږ پردی وطن کې یو ځکه ما عمر ډېر ملکو کې تېر کړی دی خو دلته چې کله راغلم نه دا زما لکه خپل وطن غوندې دی نو په کم داسې ګړی اختر کې په څه کې درته خپل وطن درته کله ډېر یادېږي لکه ځې چېرته اختر کې وطن ته ځې اوس نه د تقریبا د 21 کاله کې چې مسافر شوی یم هېڅ وطن ته نه یم تللی خو د وطن مینه هم دلته ماتېږي ځکه پښتانه هم ډېر دي افغانان هم ډېر دي لرو برو که پښتانه دي داسې مونږ احساس نه کوو چې پردی ملک یو نو ما ته د غټ افتخار ځای دا دی چې زه ګورم ټول خپله افغانان پښتانه ورونه یعنې ټول مصروف دي او د اختر هغه د ویلې نو په اختر کې هم هماغه کلتور هماغه ننوات چې یو بل کره ځي افغانستان کې دلته هم مونږ هماغه یو بل کره ورځو ته چې په خپل
ټول ژوند ته چې وګوري داسې کم یو کار دی کړی چې نن په ډېر ویاړ کوي ډېر فخر پرې محسوسوي داسې خپل د ټول زه فکر کوم مونږ انسان باید همیشه شکر وباسي که چېرته دا 3 لسیزه وګورې په افغانستان کې چې داسې حالات راغلی دی نو زه فکر کوم چې انا هغه فکر لرم چې ولې دا 3 لسیزه په موږ باندې داسې تېره شوه انا غټ افسوس راته راځي چې ولې نو زه فکر کوم چې انا همیشه باید انسان د الله تعالی نه شکر وباسي په هر حال باید شکر وباسي او دا چې داسې په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې داسې پلان په ذهن کې لري چې د خپل وطن د خپلې خاورې په اړه کې لړ شي د خپلو عاجزانو غریبانو ولس دپاره څه وکړي لکه همیشه الحمدلله دا زه غټ افتخار لرم چې اوس هم زمونږ فامیل افغانستان کې هم دی نو دا زمینه د دې د خاطر هم زه فکر کوم چې نه که دلته یو که هلته یو د افغانستان مینه ما خو مخکې هم درته ویلی چې نه مینه دلته ماتېږي او د زړه خبره ده چې افغانستان زړه هم هلته دی مګر هم راغلو د افغانستان د وضع د خاطر چې دا 3 لسیزه داسې حالات په خلکو تېره کړو نو خامخا به یو سایډ ته به ځان سړی ورسوي که خو کار څه کوو خو یو ورځ خو به ټول هغه خپل وطن ته خپلې خاورې ته ځو پکار دی چې موږ او تاسو ټول د خپل وطن کې د امن لپاره د خپلې خاورې د پرمختګ دپاره د خپل ولس دپاره پکار د ستاسو په شان پښتانه چې دي هغوی کار وکړي اچھا په راتلونکي کې افغانستان څنګه ویني په مستقبل کې څه قسم افغانستان ته ویني چې فکر کوي نادر صاحب زه فکر کوم چې د دنیا د افغانستان دښمنان ډېر زیات تبلیغ شروع کړی دی او 2 ورځې مخکې ما د کرسي صاحب وینا هم واورېدله چې میډیا ته وویلی چې ورونو تاسو ولې د خلکو هغه کوئ تاسو داسې مثبت میډیا کې نشر کوئ او زه دا د شمشاد د سکرین د شیشې د خوا نه اډوانس کې افغانانو ته وایم چې دا د دښمنانو تبلیغ دی او زه انشاءالله امیدوار دا یم چې په 2014 کال کې داسې یو حکومت به راشي داسې یو امن په افغانستان کې راشي چې دنیا ورته حیران شي چې خلک څه ویلې او دنیا به څه وایي افغانستان به څنګه شي زما دغه ارزو امید دی او امیدوار خدای ته یم الله دې وکړي چې دا مټور کام حاجي صاحب پر خپلو مټو باندې خپل وطن خپله خاوره دقسې اباده کړي کومه دعا چې تا غوښتې را امید کرزی صاحب غوښتي همچنان هم اوس په دنیا کې چې وګورې چې دا انتخابات کېږي څومره پر امن دی دا د دنیا خلک مونږ سره یو کولو ته نه پرېږدي او زه فکر کوم چې انشاءالله ټول پوه شوي دي که هر قومي دې ته رسېدلی دی چې پس له دې نه دوی ځانونه وپېژني ما ته وایي چې ته او زه تا ته وایم چې ته یې انشاءالله دا 2014 کال ډېر امیدونه د افغانانو هغه ده چې یو ښه حکومت جوړېږي له خیره ایسه الله دې ستا له دعا قبوله کړي او ما ته د پښتو هغه تاریخي ټپره یاده کړه چې افغانستان ډاډه اوسه د پښتنو میندو زامن به دې ګټي بالکل ډېره مننه ستاسو درنو کوم ډېره مننه ته د خپل ځان د غم مرې زه د جانان د غمه ته د خپل ځان د غم مرې زه د جانان د غمه زاهد ستا ثواب زما ګناه ته چېرته رسي عجیب فرید روحاني صاحب را سره ناست دی چا چې راننی خپرونه زموږ لپاره را جوړه کړې ده ستړی مه شئ حاجي صاحب تاسې نظار صاحب ستړي مه شئ او تاسې په خیر راغلی تاسې نه ډېره مننه او د شمشاد تلویزیون نه ډېره مننه چې نن دلته زموږ په دې دیرې ته تشریف راوړ رستورانت ته تشریف راوړ تاسې څخه او د حاضر میلمنو نه ډېره مننه چې دلته راغلل او ځانو ته تکلیف ورکړه او دلته راغله زموږ دا مجلس یې روښانه کړه نو د شمشاد تلویزیون په باره کې به دا درته وایم چې نظار صاحب شمشاد هغه یوازینی تلویزیون د افغانستان د خلکو دپاره دی چې په هر ځای کې افغانان او پښتانه اوسیږي ځان یې رسولی دی او د هغوی ستونزې مشکلات یې د خپل سکرین د لارې خلکو ته وړاندې کړي دي او خلکو ته ښودلي دي نو ستاسې نه ډېره مننه چې تاسې ښه په اخلاص باندې د افغانستان د خلکو خدمت کوئ ستاسو نه مننه چې دومره خوندوره خپرونه مو را جوړه کړه ایسه تاسو په افغانستان کې کوم ولایت یې زه نظار صاحب په افغانستان کې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ او د ملخیلو د کلي یو او په همغه ځای کې تقریبا د
18 کلو پورې په خپل وطن کې وو. بیا پس د 18 کلو ځنې موږ اماراتو ته تقریبا په 90 کال کې موږ امارات راغلو. نو مخکې هم دې نه بل چاته مسافري کړې ده که ټولو مسافري هم دلته نه زموږ اکثره زیاته مسافري چې ده په هغه په امارات کې تقریبا چې 22 کاله برابرېږي د هغه، او موږ ټول عمر تقریبا په امارات کې تېر کړی دی. تاسو د ولایت څه شی مشهور دی ډېر چې په ټوله دنیا کې مشهور دي؟ هر څه خپل خپل څیزونه مشهور دي. ستاسو د ولایت څه مشهور دي؟ زموږ د ولایت او په تېره بیا زموږ د ولسوالۍ چې دي هغه انار ډېر مشهوره دي، چې تګاب یو انار لري چې هغه بېدانه انار ورته موږ وایو، او هغه دانه نه لري. هغه تقریبا ما په ډېر ملکو کې زه خپل هم ګرځېدلی یم، او هغه انار ما په هېڅ نه دي خوړلي او هېڅ را مې نه دي پیدا کړي، صرف هغه زموږ په تګاو کې پیدا کېږي هغه بېدانه انار. او د هغې د لاره پخوا به خلکو هندوستان ته وړل او بیا همدغسې به پاکستان ته تلل، او ډېر کسانو د زموږ د تګاب د هغه انارو تجارت کول، او د هغې د لارې دوی خپل وطن ته خدمت کوه او خپل خلکو ته. نو خلک د خپل وطن نه لوګان او پیاز راډیو دلته کې خرڅوي، او موږ د خپل وطن هغه انار چې لکه زموږ ټول دومره خواږه دي او دومره ښکلي دي او موږ لپاره ډېر او خاص میوه ده، هغه نشو راوړی. ولې څه راځي صاحب څه ولې نشو راوړی؟ نزار صاحب زموږ او ستاسې په وطن کې زموږ د افغانستان چې کوم عمده مشکل دی د هغې یوازینۍ لار دا ده چې بحر ته لاره نه لري یو، او بل کوم شی چې په تیاره کې راځي. مثلا موږ هم په اول وختو کې دا کوشش کړی وو چې هغه انار مثلا د تګاب چې دي یا مثلا د عموم د افغانستان چې د هغې میوه چې ده دلته یې راوړو د امارات په مارکیټو کې دلته په ښه قیمت نسبت د افغانستان میوې د نورې دنیا میوه دلته ډېره بیکاره ده. افغانستان میوه ښه کوالټي لري، او نو مشکل د هغې دا ترانسپورټي مشکل دی د تیارو مثلا کوم هغه چې دی هغه زیات دی مصرف، او هغه کوم تجار چې مثلا هلته خرید کړي او راوړي دلته بیا هغه ورته نه پوره کوي. خو ما دلته کې ولیدل چې نور ملکونه دي چې تاسو به نظر کړی د هغې خپل په لکه خپل نومونه باندې د ملکونو په نومونو باندې سوپر مارکېټ یې کولی کړي دا کولی کړي دي، او د هغه وطنونو څیزونه پکې که داسې زموږ افغانان وکړي چې یو داسې یو دوکان یو داسې سوپر مارکېټ یو داسې ګروسري جوړه شي چې په هغې کې هم د افغانستان چې کوم پیداوار دی هغه پکې میلاوي سړي ته، سړي چې د خپل وطن د خپلې خاورې څیزونه، نو خبر نه وي داسې که څوک کوشش بل نزار صاحب شته دلته ډېر مثلا د هند کسان دي یا د پاکستان یا د نورو مملکتو کسان دي، شته خپل سوپر مارکېټونه لري، خپل سټورونه لري، او ما خپل د سټورو ځینې نور حتی د عربي هغه چې د هغې تر استفاده کوي. نو دا به ډېره ښه خبره اوسېږي چې د افغانستان داسې یو څوک پیدا شي چې دلته یو داسې مارکېټ جوړ کړي د افغانستان په نامه جوړ کړي، او دغه د افغانستان کومه میوه چې دا مثلا دلته راوړي او په دې ځای کې مثلا خپل هلته د افغانستان هغه بزګران چې دي هغه هم ترې مستفید شي. افغانستان ته مثلا داسې یو هغه ورسېږي چې هغه خلق هلته مثلا بزګران په ډېر بد حالات کې دي، مثلا حتی چې ګوره د افغانستان بزګران چې کوم یو دي هغه د دې لارې حتی کوکنارو ته مخه کړې ده، که د هغې دا میوه د هغې فصلونه راشه امارات ته او دلته په مارکېټ کې په ښه بیه باندې خرڅ شي، نو زه فکر کوم چې د افغانستان بزګران به هېڅ کله کوکنار ونه کړي، او دې ته باید حکومت دا زمینه مساعده کړي د ترانسپورټي د لحاظه، یا مثلا د نور کوم هغه چې اوسېږي مشکلات اوسېږي هغه رفع کړي، او د افغانستان د میوې بین المللي مارکېټو ته لاړ شي، بالخصوص د امارات بازارو ته راشي. نو زه دا یقین لرم چې د افغانستان میوه ډېره ښه کوالټي لري او ډېره خوندوره میوه ده، نو دلته به ډېره ښه خرڅه شي او ډېر ښه بازار به ولري. خو دا هم دی چې کوم د افغانستان د ګران وطن چې کوم دلته کې دغه دي سوداګر دي هغه هم په دې والا باندې یو سوچ کې یو جرګه مرکه وکړي په خپلو کې داسې یو څنګه چې لکه نور ملکونو والا وکړي دي، تاسو هم داسې په خپله کې یو جرګه مرکه وکړئ چې دا ټول څیزونه راسم شي. حاجي صاحب حضور لري، کېدای شي حاجي صاحب د کسانو په کې دې کې هغه کړي شو، خو لیکن زه خپل د طرف نه درته وایم چې موږ په یو وخت کې د کالیو کار شروع کړی د چهارمغزو د افغانستان نه، نو هغه چې دلته راغله په هغه کې راورسېدل، نو د هغې پیکینګ صحیح نه و، د هغې کارتنونه صحیح نه و، هغه کوم پیکینګ چې مثلا هلته کېږي معیار برابر نه هغه معیار مثلا استاندار جهاني چې دلته وایي مثلا د بین المللي نورمونو باندې برابر نه دي، نو هغه په دې خاطر باندې دلته د نور مارکېټو ځینې د نور دنیا د میوې د هغه ځینې د هغې قیمت کم اوسېږي او په همغه صورت سره د ښې رسټورانټ لري. نو انشاءالله کېدای شي د افغانستان نور تجاران بل خصوص د افغانستان کوم بزنس کونسل دی دلته په دې دوبۍ کې هغوی په دې مورد کې فکر وکړي او د افغانستان میوه
ډېر زر امارات ته او د جهان نور مارکیټو ته ورسوي. د افغانستان بزنس کونسل دلته شته انشاءالله هغې په دې باندې فکر وکړي. ایسه موږ د خپل وطن نه لرې چې څو افغانان څنګه کولی شي په خپل وطن کې د امن لپاره څه کار وکړو؟ څنګه چې جی صاحب وایي چې په 2014 کې به انشاءالله زموږ هم دعا ده چې خدای دې داسې وکړي چې افغانستان د دنیا یو پرامن او ترقی روان مخ انشاءالله موږ هم په دې باندې باور لرو چې 2014 کال به د افغانستان دپاره د ازادۍ او د افغانستان دپاره به سمسورتیا راولي. افغانستان کې به انشاءالله ټینګ امنیت اوسېږي. دا د خلکو تبلیغات یا مثلا د میډیا بعضې غربي میډیا تبلیغات کوي، داسې یو تبلیغات به انشاءالله 2014 کال نه بعد افغانستان کې انشاءالله امن او امان اوسېږي. هېڅ کومه خبره به نه اوسېږي، هېڅ داسې خبره به نه اوسېږي چې په هغې باندې د افغانستان ملت ته تکلیف ورسېږي. په دې باندې پوره باور لرو موږ او انشاءالله د افغانستان خلک دې ته هېڅ تشویش نه کوي. ستاسو په کې بل داسې خبره شته چې د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې د نړۍ پوښتنو ته کول غواړئ؟ زه د خپل جانبه ځنې د نړۍ په لر او بر کې پښتنو ته افغانانو ته ډېر ډېر سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم او د ټولو پښتنو افغانانو څخه دا خواهش لرم چې په یو لاس اتحاد او اتفاق باندې افغانستان جوړ کړي، افغانستان ودان کړي، د نورو د پردیو دسیسو او توطیو ته دې توجه نه ورکړي او خپل ملک ته دې توجه ورکړي چې افغانستان یو روښانه آینده ولري. او تاسو نه ډېره ډېره مننه چې دلته تشریف راوړ او بیا درنه مننه کوو. خدای تاسو ته ډېر خیر ورکړي. ستاسو نه ډېره مننه. شکر. که ما ته نه ګوري نو خپل ستم ته څوک کتی شي، که ما ته نه ګوري نو خپل ستم ته څوک کتی شي، زما د غوسو شونډو نه شرمېږي جانان. ما سره ډېر تکړه زلمی ناست دی، د سره خبرې کوو. ستړی مه شې، په خیر علي؟ ژوندی اوسې، خیر اوسې. څه نوم دی ستا؟ حمدان. او په څوم کې سبق وایي؟ زه نهم صنف کې. په کوم سکول کې سبق وایي؟ ایجوکیشن اکیډمي. او څه به جوړېدلو غواړې مستقبل کې؟ څه اراده لرې؟ زه غواړم یو تجار جوړ شم. نو صرف دې کې به مخکې سبق وایي که نور ملکونو ته به ځې، بهر به ځې که نه دلته په دوبۍ کې به ټول سبق وایي؟ سبق به هم دلته وایم او غواړم چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړم، لکه های ایجوکیشن دپاره نور ملکو ته لاړ شم. مثلا یو د ایجوکیشن په لحاظ یو غټ ملک انګلند دی، هغې کې ښه تعلیم ورکوي، ښه یونیورسټیانې پکې شته، هغې کې زه غواړم اعلی تعلیم حاصل کړم. تا سره چې نور پښتانه افغانان ماشومان شته په دغه سکول کې ستا په شان هلکان شته؟ او پښتانه ماشومان موږ سره شته هلته په مکتب کې، او ما پښتو ژبې دپاره یو څه خدمت هم کړی خپل په مکتب کې. زموږ په مکتب کې اول درځي پښتو لیک لوست درځي؟ او راځي. زموږ په مکتب کې مخکې اوله کې موږ سکول کې د پښتو ژبه اول نه وه، نو پلار مې راته یوه ورځ ویلې وي پښتو وایي پښتون چې پښتو یاده نه وي هغه انسان نیمګړی. نو ما دا خبره نو ما ذهن کې ونوله، دا زما ذهن کې ډېره ګرځېدله، دې باندې ډېر تاثیر کړی. نو ما یوه ورځ یو لیټر ولیکه، په هغې کې مې ولیکه چې موږ ته یو د پښتو کلاس یا د پښتو استاد پکار دی. هغه کلاس هغه پیپر ما ورکړ پرنسپل ته، د سکول پرنسپل ته. هغې دا واخیسته خو لیکن دومره سیریس یې وانخیسته، ځکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په یو ګل بهر نه کېږي. نو ما سره څو پښتانه نور مو هغې مې راجمع کړل، هغې سره چې ګډ لاړو بس دا ریکویسټ زموږ اکسپټ کړه. دا اکسپټ کړه نو اوس دا الحمدلله موږ دپاره کلاس هم شته د پښتو، استادان هم شته، الحمدلله پښتو لیک لوست باندې زه ښه پوهېږم. تا سره چې نور په سکول کې کوم پښتانه افغانان ماشومان دي هغوی هم پښتو زده کوي؟ او هغوی ما سره یو ځای زده کوي. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېره د ویاړ خبره ده چې په پښتنو ماشومانو کې، په افغانانو ماشومانو کې د خپلې ژبې په حواله، د خپل کلتور په حواله دا بیداري را پیدا شوه. او دا ستا پلار هم ډېر د قدر وړ سړی دی چې تا ته دا تربیت درکړه چې ته خپله ژبه زده کړي. اکثر د پښتنو دا یو ستونزه ده چې د خپل وطن نه بهر لاړ شي نو که دنیا ټولې ترقي یافته ژبې ولور شي خو خپله ژبه او خپل کلتور او طرز زموږ نه هېر شي. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دا راته ووایه چې دلته کې د دې ځای ته ځي افغانستان ته چې راغلی په دې کال کې ده هلته کې چې د سکولونه کالجونه ویني هغه په څه حال کې دي؟ ښه حال کې خو بعضې هغه پکې کم دي، بعضې ضرورت پکې کم دي. مثلا د تکلیف پکې څنګه وي؟ تاسو خبرې به کوې د تره زامنو سره، ماما پپو زامنو به دلته کې
نه څنګه یې ایجوکیشن پکې ښه دی خو لیکن دومره اعلی لیول دومره اعلی سټنډرډ کې نه دی لکه دا نورو ملکو خو بیا هم ښه دی ګزاره کوي لکه د افغانستان کې څومره جنګونه رالي څومره مشکلات رالي بیا هم هغې سره مقایسه کې ښه ایجوکیشن تاسو کله په خپلو کې د خپل ملګري افغانان پښتانه ماشومان خپلو کې خبرې کوي د خپل وطن په اړه څه سوچ کوي دي جنګونو ته چې ګورئ دي بدبختو ته چې ګورئ مونږ یو بل ته دا کوو چې هر یو باید یو نه یو په یو نه یو فیلډ کې یو نه یو هغه کې ځان وایي او خپل ملک ته خپل ملت ته یو خدمت وکړو چې آینده هم ښه شي دا خبرې کوي لکه په خپلو کې هغې سره هم لکه ستا په شان د خپل وطن غم شته ډېر ستا په زړه کې بله داسې خبره شته چې ته یې کول غواړې د نړۍ پوښتنو زه ټولو د افغانستان ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې خپل ملت ته د آرامۍ او سوکالۍ لپاره دعا او ورسره کوشش هم وکړي او یو آرامه او پر استقلال او آزاد افغانستان په هیله ستا خبرې چې مونږ واورېدې زما خپله ډېر خوشحاله شو او ډېر نن مې زړه ښه شو چې شکر دی په پښتنو افغانانو ماشومانو کې دا قوت شته چې خپل وطن او خپل ملک په سنبال کړي ډېره مننه ستا درنو خوږو خبرو ډېره مننه کر دې ګله کا چې سیمه دې ګلزار شي ازغې مه کره پخپو کې به دې لاړ شي مینهوال یو لنډه شانته مالو ډېر زر بیا راځو غمجن مازیګر دې بیلتا غمجن مازیګر دې بیلتا پروګرام ته بیا هم خیرالی تپوس مې ترېنه وکړو چې غوټۍ څنګه ګل کېږي اول لږه مسکی شوه بیا یې وخاندل چې داسې تپوس مې ترېنه وکړو چې سپوږمۍ څنګه راخیږي زلفان یې راخواره کړل بیا یې واړول چې داسې تپوس مې ترېنه وکړو چې باران څنګه وریږي اول لږه خفه شوه بیا یې وجړل چې داسې تپوس مې ترېنه وکړو چې اشک څنګه خفه کېږي تپوس مې ترېنه وکړو چې اشک څنګه خفه کېږي رقیب نه یې لاس تاو که بیا یې وکتل چې داسې ما سره یو ډېر ښه شاعر ملګری ناست دی ما سره یو ډېر تکړه شاعر ملګری ناست دی ستړی مشر وروره په خیر علي خیر سي ډېره مننه ستاسو نه چې تاسو زحمت وکړه او زمونږ درانده چوپړ ته د حاجي صاحب راغلی ستاسې نه ډېره مننه خیر سي زما نوم فضل ربي فضل دی د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ د بدراب کلي اوسېدونکی استاد څو وخت نه شاعري کوي شاعري تقریبا 8 کاله کېږي کتاب دې چاپ کړی دی د کتاب ته هم تر اوسه نه عمر رسېدی شي ها او نه هم داسې څه مجموعه لرو مونږ ته به نن څه راوړل غواړې څه دې راوړي غزل دی نظم دی څه دي یو نظم به تاسې ته ووایو ارشاد راشه پوښتنه مې د حال وکړه چې څه تېرېږي راشه پوښتنه مې د حال وکړه چې څه تېرېږي بس هره ورځ په انتظار ستا د راتله تېرېږي تا خو څو ځل زه د خپل کلي نه شړلی یمه ځکه بیا راشمه چې وخت بې له تا نه تېرېږي د زلمیتوب په خاطر د لیونتوب په خاطر لږ زره رحم کوه د مینتوب په خاطر زه هم انسان یم ګوره زړه لرم ځیګر لرمه زه هم د ژوند حق لرم ماښام سحر لرمه لږ دې یادونه پوی کړه چې ما دې نه جړوي باڼه دې ښکته ساته چې زړه مې نه خوږوي ته خو به خپلې سترګې وچې کړې د صبر په نوم زه به خپل سیرې دا تالا والا ګریوان څنګه کړم عقل مې کله دومره نر دی چې مې عشق تم کړي د فیغورونو دې جهان کې به ګزران څنګه کوم لکه فتنګ مې هره شپه په سرو لمبو تېرېږي هره لمحه د ژوندانه مې په کلو تېرېږي راځه چې دواړه د پښتو دا رواجونه مات کړو په لاس او پښو کې د نفرت دا زنځیرونه مات کړو یا دې په زړه کې راته ځای د اوسېدو وکړه یا دې په زړه کې راته ځای د اوسېدو وکړه که نه مجنون شوم راته غم د زولنو وکړه راشه د زړه نه مې خپل غشی د بڼو وباسه راشه د زړه نه مې خپل غشی د بڼو وباسه خو افریشن مې د زړګي خپل په بڼو وکړه راځه چې نن درته ښکاره ثبوت د مینې درکړم
د هرې اوښکې په بدل کې درته وینې درکړم ډېر ښه که دې فرهاد کړم نو لقب به د شیرینې درکړم واه او دا فکر ونه کړې چې ښکلي په دنیا کم دي دا ستا په شان ته ښکلي دلته په هر چا غم دي دلته جسمونه وداګانې په پیسو خرڅېږي دلته وفا او جفاګانې په پیسو خرڅېږي دا فکر ونه کړې چې ښکلي په دنیا کم دي دا ستا په شان ته ښکلي دلته په هر چا غم دي دلته جسمونه او اداګانې په پیسو خرڅېږي دلته جړه او خنداګانې په پیسو خرڅېږي خو څنګه وکړم دا زړه نادان مې تا غواړي لکه یتیم مې په سلګو او په جړه غواړي ډېر ښه خو څنګه وکړم دا زړه نادان مې تا غواړي لکه یتیم مې په سلګو او په جړه غواړي او بیا ما په ځل خو درنه زړه په عاجزۍ غوښتی و بیا ما په ځل خو درنه زړه په عاجزۍ غوښتی و تا بیا نارې کړې چې ما توره شپه کې غل ونیوه د دمره ډېرو نفرتونو او ستم د پاسه بیا مې هم ستا د بې وفا په لار کې ګل ونیوه ډېره مننه ډېره مننه ډېر ښه ډېر خوندور نظم دی ورو ستا په زړه کې بله داسې خبره شته چې د نړۍ پښتنو ته یې کول غواړې بس حاجي صاحبانو مشرانو خو چې هغه کمې خبرې مربوط دي هغه یې وکړلې خو یو ډېر مهم شی پاتې دی چې دا مې په زړه ارمان و مالې دا به زه وایم او زما حق هم جوړېږي د هر افغان د هر پښتون دا حق جوړېږي چې ویې وایي دغه زمونږ چې دا شاعران دي او دا کم هنرمندان چې دي د دوی نه یو ډېر وړه هیله لرم چې که د دوی ویډیو غزلې دي که اورېدونکي غزلې دي نو کوشش دی په دې کې دا کوي چې یو سړی خپل په کور کې هم واشي اورېدلی د یو انډیوال سره د یو چا سره نور تاسو خپله پوهېږئ ډېره مننه ستاسو کامیاب اوسئ رحمان بابا وایي چې خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده زه د یار سره په سوال او جواب خوښ یم ایجي صاحب ستړي مه شئ په خیر علي سلامت اوسئ خیر اوسئ سالو علي شکر دی الحمدلله ستاسو نوم سره زما نوم حاجي غلام رباني د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د ملخیلو د کلي اوسېدونکی او څه کار کوئ دلته او دلته په امارات کې په پارکینګ کې کار کوم او سبق هم ویلو او سبق مې ویلی دی دیني سبق هم ویلو او دنیایي سبق هم دیني سبق مې ویلی دی او مکتب مې د شپږو کلو پورې ویلی بله نو موږ هسې سړی تاسو په شان مشرانو ته وګوري د نور دا دنیا نور کامونه چې کومې دي نو د هغې ستونزې مسلې په خپلو کې شته خو اکثر د جرګې د لارې د مرکې د لارې په خبرو باندې په جمهوري سیاسي طریقې سره زموږ پښتانه د یو بل له خبرې ولې نه برداشت کولی برداشت راکړي څه وجه کېدای شي وجه دا ده چې پښتانه ډېر هغه دي ده کم مضمون یې ډېر هغه دي تیز دي او دې زمونږ یو اصطلاح ده چې دا زمونږ دا واړه ماشومان دي دا په دې وړوکوالي کې په دې هغه کې زنګوي او د هغې دا مضمونه ډېر هغه شوي دي دا پوه شوې رقېدلي دي هغې ډېر برداشت نه لري د یو شي د یو تفکر یو جرګو کې یا یو مسله په صلح سره په هغه سره مسله حل کړي پوه شوې او زمونږ خلک ډېر د هغه نه کار اخلي دا نور کامونه که ته وګورې که خپلو کې خبره کوي نو په ډېره په کلاره طریقې سره خبره وکړي مسلې او ستونزې د هغه هم شته داسې نه چې ګنې د هغې نه پاک دي وایي حل کړي لکه مونږ پسرې چې هره خبره ټوپک له مسله ترې خامخا جوړوي لکه بس مونږ دغه افغانانو ته دغه هغه پېښه ده د پښتنو قوم ته ځکه چې هره مسله په ساړه مخ سره په فکر او په حوصلې سره حل کېږي او خصوصا دغه افغانان زموږ چې دي ورونه چې هر ځای کې دي هغې همدغسې د هغه نه کار اخلي په دې امارات کې د ټولو قومونو اوسېږي د څو مملکتو خلک ته اوسېږي د هغې هېڅ کوم مشکل هغه نشته دی ده که مشکل هم پیدا کېږي ډېر په اغوار هغه کېږي او زموږ د افغانانو د امارات هغه مونږ ته وایي ستاسو هغه مضمونه ډېر هغه دي تاسو په جنګ کې تربیه شوي یاستئ دغه دومره خبرې سره تاسو جنګ کوئ نو موږ دا غواړو چې باید خپل افغانان باید د ساړه مغز نه د ساړه هغه نه کار واخلي ستا پرې دومره ژوند کې د مسافرۍ پرې ژوند کې بله داسې څه یو خوږه خبره درته رایاد لري چې راسره موږ سره یې شریکه کړې شمشاد ټلویزیون مینوالو سره خوږه خبره دا ده چې موږ دغه په دې محفل کې راغونډ شوي یاستو په دې خپل د هغه وخت کې په دې مسافري هغه کې دې محفل کې په دې افغان رستوران افغان خلیج رستوران کې راغونډ شوي یاستو د
خپلو همکارانو سره د خپلو ورونو سره دا ماته ډېره خوږه ښکاري ده خاطره ښکاري. تا حاجي صاحب وایي چې په 2014 کې به انشاءالله افغانستان یو آزاد خود مختار قوسم دی مستحکم افغانستان پرامن افغانستان چې نه پکې دا بدبختي دا جګړې دا پکې نه ستا حاجي صاحب د خبرې سره متفق یې؟ یاره زه متفق یم انشاءالله تعالی خدای پاک مهربان دی چې کله دا خارجي افواج د افغانستان نه وځي افغانان به سره یو په بل سره د محبت او د ورورۍ لاسونه ورکړي که هر څوک دي هره ډله دي که څو قومونه دي که څوک احزاب دي دی باید د دوی نه موږ خواهش هم کوو چې پس د وتلو د افواج خارجي افواجو نه دی باید د خپل د ورورۍ لاس ورکړي د همدردۍ ورکړي او د افغانستان د راتلونکي په هکله خپل فکر وکړي او افغانستان آینده روښانه او یو باثبات افغانستان موږ ورته کړو. اشرف ستاره دعا د الله قبوله کړي چې داسې وشي خو پخوا په افغانستان کې د بهر پوځونه نه وو نو موږ په خپله کې افغانان یو بل سره مشت ګریوان الله دې وکړي چې هغسې ونه شي او موږ خپل وطن او خپله خاوره را جوړه کړو په دې بدبختونه د خپل کام او د خپل ولس خلاص کړو. خدای دې همداسې وکړي چې خیر ټول په اتفاق او اتحاد سره په یو اواز سره لبیک ووایي د ازادي د افغانستان ته او موږ همیشه دعا دا کوو. موږ خصوصا بیا د شمشاد تلویزیون نه ډېر مننه کوو د همکارانو نه د خصوصا د یوسفزي صاحب نه او د پښتون صاحب نه ډېر مننه کوو چې دلته راغلي دي او ځان یې دلته تکلیف یې کړی دلته راغلی موږ د هغې نه ډېر خواهش او مننه کوو. ستاسو له درنو خوږو خبرو ډېره مننه. ډېر سلام الله. ستړي مه شئ په خیر علي. خیر اوسئ مهرباني ژوندی اوسئ. ستاسو نوم دی؟ حاجي عبدالرحمن. او په افغانستان کې د کوم ولایت؟ افغانستان کې د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ په دراب د منطقې ملخیل اوسېدونکی. ښه پوره پته دې وي. او که نه ښه پوره پېژنګلې. حاجي صاحب هم د خپل ولایت خلک صرف راجمع کړي یو حاجي صاحب پکې هر د نور چې کوم ټول داسې دی چې افغانان خو ټول سره ورونه دي که هغه لر دي که بر دي که پښتانه دي که پارسیبان دي ټول سره ورونه یو ټول باید په یو سترخوان په یو ځای کښېنو و نو دا موږ ته پکار دی چې همیشه یو ځای کښېنو. تاسو څومره مسافري وکړه؟ یاره داسې 10-12 کاله واخلم دلته سبق دې ویلی دی؟ او داسې لږ شانته مې ویلی ډېر نه دی. تا ته پته ده چې افغانان د تعلیم د بدبختۍ دي هغه لري. نو که موږ خپل وطن ته وګورو نو 4 موسمونه لري دریابونه پکې شته غرونه پکې شته غرونه د معدنیاتو نه ډک دي لرګي زموږ قیمتي دی څنګه چې چې میوې زموږ داسې دي سبزی زموږ شته په وطن کې داسې میوه نشته چې زموږ په وطن کې نه کېږي داسې فصل نشته چې زموږ په وطن کې نه کېږي د دې باوجود موږ ټول پښتانه مسافر یو د خپل وطن نه کډېوال ته څه ګڼې چې وجه څه وجه عمومي وجه خو اصله وجه خو دا ده چې زمونږ د تعلیم کمی دی تعلیم هم نشته بل غټه خبره دا ده چې د امپراتوریو ښکار یو پوه شوې د شرق او د غرب ښکار یو نو دغه وجه ده چې پښتانه خصوصا ټول افغانان دا د وطن نه بیرون دي امن نشته وطن کې پکار و چې امن وای نو امن داسې یو شی دی چې ټول شیان امن سره برابروي نو که هغه تجارت دی که هغه تعلیم دی اوس دغه موږ ته وګوره موږ د اتم صنف نهم صنف ویلې بس هسې تر وتښتېدلو راغلو دې خوا ته همداسې ټول افغانان دي دغه عمومي مشکل چې دی دا د امن دی امن نشته. ته افسوس کوي چې تا سبق نه دی ویلی اوس؟ ډېر زیات افسوس کوو ولې نه کوو زمونږ دلته همسنې خلک چې وګورې دلته د نورو ملکو خلک اعلی تعلیمونه کړي دي په ډېرو لوړو پوسټونو کې کار کوي نو موږ خو هغه دغه دی ده لاس مزدوري ده چې کوي دا زموږ بچیان دې شته؟ هو الحمدلله بچیان پای به سبق وایي؟ ولې نه نو چې افغانستان ته لاړ شي چې ته اسکول ته ځې مکتب ته ځې رئیس استاد نه تپوس کې تحقیق ورپسې کوي؟ ولې نه ډېر زیات اوس خو الحمدلله ټول افغانان په دې پوه شوي دي چې باید د تعلیم وکړي او د تعلیم ډېر سخت ضرورت دی خو افسوس دا دی چې امن نشته دی او د امن کمی دی ځکه د خلک وروسته پاتې دي که نه په دې خو ټول خلک پوه شوي چې تعلیم ډېر ضروري شی دی باید وکړو. د یمن کې زما خل یو کاربر دی موږ له ګاونډیانو خدای داسې راکړي دي چې نه زموږ ژبه زغمي نه زموږ د وطن ترقي زغمي نه هم په قرار کې داسې نه ده لګېدلي سم ګاونډ هم داسې ډېر برابر نه دي او ډېر دا خو دی دا خو ټولو خلکو ته پته ده خو څوک څه نه وایي اوس به ویل غواړي که نه وخت راغلی په کار دی چې غل ته غل و
وخت راغلی دی. څوک د پښتنو وطن رواني څوک افغانستان رواني په کار دی چې په ګوته پې کېږي چې دا سړی د افغانستان هو خو اصل کې موږ ته هم داسې په کار دی چې د بل چا په خولو باندې کار ونه کړو. که پښتانه دي که پارسیبان دي که هر څوک دي چې د افغانستان نه بیرون شي بیا هغه مسافر دی او که مهاجر په نوم یادی که د هر چا په نوم یادی نو که پارسیبان ایران ته لاړ شي نو داسې ورته نه وي چې ته ایرانی یا ته پارسیبان داسې ورته وي چې ته افغانی. نو ټول قومونه چې په افغانستان کې دي هغوی دغه واوري که نه چې افغانستان که جوړ نه کړي دی په یو هیواد کې نه امن کې اوسېږي او نه به داسې اوسېږي چې زه یو انسان یم. بالکل به داسې په یو کمه سترګه ورته کتل کېږي. نو زموږ ټولو ته پکار دی که هر څوک دي قومونه پکار دی چې افغانستان په امن کې د افغانستان په پرمختګ کې د افغانستان په سوکالۍ کې پوره ونډه واخلي او د نفسي خواهشاتو د ځانځاني دغه نه تېر شي او خپل وطن ته مخه کړي. دا به ډېره ښه. تا خو ډېرې درنې خوږې خبرې وکړې. بله په زړه کې داسې خبره شته چې د شمشاد ټلویزیون په شیخ د شمشاد نړیوال تلویزیون نه خصوصا یوسفزی صاحب تاسې نه ډېره مننه کوو چې تاسې دلته راغلی. موږ ته هم دغه موقع را برابره کړه چې زموږ اواز په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې افغانان واوري. نو تاسې نه ډېره مننه کوو او هغه خو مې دا دی د پیغام خو مې دا دی ټولو وطنوالو ته که هغه پښتانه دي که پارسیوان دي او که هزاره دي که هر څوک دي په افغانستان کې اوسېږي ټول د یو بدن غړي دي او ټولو ته پکار دی چې په اتفاق او اتحاد سره د 2014 کال نه اخواته خپل د ځان د امن او د پرمختیا دپاره کار وکړي او داسې ونه کړي چې ډالر د هغه دی نه راوړي دلته دوبۍ کې په ځایونه واخلي ځان ته د هغه ځای جوړ کړي. نو هلته باید ځایونه جوړ کړي هملته واوسېږي او متعلمینو نه مې دا خواهش دی چې ټول باید تعلیم وکړي کوشش وکړي چې په تعلیم باندې دا وطن پر مخ بوځي. ستاسو ډېره مننه درنو خوږو خبرو. ډېره مننه. کور مو ودان. تاسو نه مننه. یو لنډه شانتمالو ډېر زر بیا راځو موږ سره اوسئ. غمجن مازدیګر دی بې له تا غمجن مازدیګر دی بې له تا. بیا په خیر راغلی. موږ سره یو بل ډېر دروند پښتون ناست ده سره خبرې ترې کوو. ستړی مشر ورور په خیر راغلی. ژوندی اوسئ. تاسې نه ډېره مهرباني چې تاسې امارات ته خصوصا افغان خلیج ته راغلي یاستئ. تاسې ته ټول ته ستړي مه شئ او ښه راغلاست. ستاسو نوم؟ زما نوم کفایت الله دی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د ملخیل اوسېدونکی. او څه کار کوئ؟ دلته امارات کې بس موږ دغه د پارکینو کار دی پارکینو کار کوو. او سبق دې ویلی دی؟ څه لږ ویلی ډېر نه. ډېر ځای نه د سبق کمی خو په ټولو افغانانو کې موجود دی. د همدې د وطن د جنګو حالات د وجې نه په ټولو افغانانو کې بس د تعلیم کمی دی. او خدای دې وکړي چې دغه تعلیم کمی په سراسر افغانستان کې نه د 2014 کال پورې د 2014 کال نه مخکې باید خلک دا تصمیم ونیسي چې دا بېثباتي او جنګ جګړې دا په دې ټوله خاوره کې ختمې شي. او زه دا هیله لرم د ټولو افغانانو نه خصوصا د مشرانو نه چې د خپل سرمایه په خپل افغانستان کې مصرف کړي، نه چې خارج ته انتقال کړي، ولته پرې بلډینګونه جوړ کړي او په خپل ملک کې ثبات راولي. او دا به ډېره غټه هیله زموږ. د خپل وطن نه بهر لکه زموږ ستاسو په چې مسافر افغانان پښتانه دي څنګه کولی شي چې د خپل وطن د امن لپاره کار وکړي؟ څه جرګه وکړي، څه مرکه را جوړ څه شي، څه سازمان را جوړ کړي؟ زموږ مسافرین وروڼه کولی شي چې لکه څنګه چې په افغانستان کې شوراګانې محلي شوراګانې جوړېږي یا ملي جرګې جوړېږي، نو هلته چې امن راشي، هلته چې ملي شوراګانې جوړې شي او هلته امنیت تامین شي، انشاءالله چې د ځای افغانان به هم هغوی سره همکار شي. یا کوم مشران چې دلته دي دا به ورته معرفي کړي چې دا زموږ د خوا نمایندګان دي او دوی کولی شي هغوی سره په امن کې برخه واخلي او سراسره په ټول افغانستان کې امن د امن جرګې جوړې شي. نو کولی شي مسافرین خپل نمایندګان هلته ولیږي او هغوی سره همکار شي. او همدې ځای نه هم دا تجاران وروڼه او مشران وروڼه چې زموږ ناست دي دلته د حاجي صاحبان، دې ځای نه کولی شي چې د افغانستان سره د ملت سره او د مکتبونو سره او نور څه ثبات چې وسع کېږي کولی شي چې هغوی سره همکاري وکړي او هغوی سره همغږي شي. د خپل وطن درته څه ډېر یادېږي دلته ناست؟ د ټولو نه خو موږ ته وطن کې د امن، د امنیت او د سوکالۍ د ژوند
نه خپل وطن دود دستورونه او خپل د خاورې امنیت موږ ته ډېر ټول نه مهمه شی دی. یادېږي خو د ګوډ د افغانستان په دې چې موږ مخکې د امارات نه په ایران کې مسافري کړې ده که نه، موږ چې کومې هلته سختې شپې ورځې تېرې کړي دي، نو موږ وایو چې یو لیش خاوره باید موږ مچي کړو او ټول افغانان د هغې نه حمایت وکړي او ټول افغانان دې دا نه وایي چې مثلا دا ازبک دی، هزاره دی، پښتون دی او د نورو ګاونډیانو د ښکار شي. باید په افغانستان کې یو لاس، یو مټی، یو ملي وحدت اختیار کړي، نو د امن ډېر طرفدار یو. ستا په زړه کې بله کومه خبره شته چې د نړۍ په زړه کې خو خبرې ډېرې دي، نو تاسې نه ډېر یو جهان تشکر چې دلته راغلي یاستئ او زموږ یووالی د خلکو م راجمع کړ دلته او د دوی نه پوښتنې تپوسونه وکړه، د زړه خپل تاسې ته د زړه حالونه وویلې، نو تاسې نه ډېره مننه او د دې ناستو خلکو نه مېلمنو نه هم ډېره مننه. نو بس ډېره عمده خبره د مشرانو نه همدغه ده چې د افغانستان سرمایه دې خارج ته نه وباسي او نورو ملکو بانکو کې دې نه اچوي او په خپل وطن دې مصرف کړي او خپل وطن کې د امن او امان راولي. ستاسو نوم مننه، کور مو ودان. ژوندی اوسئ. ستړي مه شئ، شه په خیر علي. خیر اوسېږئ صاحب. ستاسو نوم دی؟ زما نوم اجي عبدالحکیم. او د کوم ولایت افغانستان کې؟ د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ د بدرا اوسېدونکی. صاحب دا راته ووایه چې پخوانی وخت خو که د اوسنۍ ښه دی؟ یاره پخوانی وخت هم په خپل وخت سره ښه او اوسنی وخت هم په خپل وخت سره ښه دی چې سړی په تمامه معنا په هره کورنۍ ژوند باندې فکر وکړي، نو کورنۍ ژوند د هر چا دپاره هر مشر چې د کور دی هغه به د کشران راټول کړي، ورته ډېر ښه نصیحت وکړي او ډېر د یو ښې پردې لاندې راولي، ډېر د یو ښې فضا لاندې راولي، د جنګ نه راوباسي، د بېسوادۍ نه راوباسي او داسې یو زمینه ورته مساعد کړي چې مطلب د یو چا سره په جنګ اخته نه شي، د یو غم و بدبختۍ باندې اخته نه شي. مثلا که په خارج کې څوک دي که په داخل کې دي، لکه سړی خارج ته ځي یو کال مسافرۍ کوي، دغه د 10 کاله تعلیم نه هم ډېره سړي ته پیدا ورکوي، نو بیا بیرته چې وطن ته لاړ شي باید په وطن کې داخل راټول کړي، یو ښه اجتماع ورته را جوړه کړي، یو ښه فضا ورته را جوړه کړي، یو ښه شرافتي ژوند مطلب ورته را جوړ کړي او سړی د ښه ژوند نه ښه استفاده کوي، د ښه ژوند نه ښه پیدا حاصلوي. او که تمام ورځ جنګ وي، تمام ورځ جګړه وي، تمام ورځ یو شی د جګړې نه هم شي نه حاصلېږي، ټوله ورځ یعنې جنګ څه پیدا کوي؟ جنګ خو زموږ وطن مطلب دا 10 کاله 15 کاله پکې روان دی، خو یعنې کومه نتیجه مطلب لاس سره نه وړه. او د جنګ نه چې د اوسنۍ ځوانان او یا اوسنۍ ملت مطلب راوځي، دغه زموږ او ستاسې د ټولو دا یوازینۍ ارزو ده چې دغه زموږ ارزو مطلب خدای پوره کړي، امن راولي، خدای زموږ وطن ته امن راولي او 2014 کې چې خدای داسې یو امن راولي چې ټول د یو افغان بیرغ لاندې راټول شي او ټول ملت ته یو قابل د قبول هغه اوسېږي، حکومت اوسېږي چې ټولو ته مطلب منظور اوسېږي. الله دې ستا دعا قبول کړي. ډېره مننه. اللهم ربنا امین. نن مې د شرابو نیشه ستا شونډو کې ولیده، نن مې د شرابو نیشه ستا شونډو کې ولیده، ښه شوه چې خفه شوې که نه دا ګناه مې کړې وه. یو بل وی غټان لویان پیدا دي چې دوی د موره جنتیان پیدا دي، راځئ چې هغو ته جنت وګټو چې دوی د موره دوزخیان پیدا دي. ډېر اجمل بابا ډېر ښه نو ډېره مننه، ډېره مهرباني، کور مو ودان. اشنا زمونږ په تعلق کې امتیاز ته ګوره، اشنا زمونږ په تعلق کې امتیاز ته ګوره، زه د مینې جوارګره او ته تاوان پیدا کړي. ستړی مه شئ وروره، په خیر علي. ډېره مننه، تاسو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. ساله والي. الحمدلله خدای فضل. تاسو نوم دی؟ محمد امین. او افغانستان کې د کوم ولایت؟ کاپیسا ولایت ولسوالي تګاب ملخیل اوسېدونکی، ملخیل د کلي اوسېدونکی. سبق دې ویلی دی؟ یو څه خو مو ویلی. دلته څه کوئ؟ دلته خپل کاروبار مې ده. خپل کاروبار کوئ. څومره سبق دې ویلی؟ ما تقریبا 10مه پورې ویل. ولې سبقونه وي؟ څه وجه وه؟ سبق خو لکه کله داسې پاکستان ته موږ لاړو نو کوم سبق چې موږ دلته ویلي په خپل کلي کې هغه پاتې شو، بیا هلته ما تقریبا سټارټ کړ، 4 کاله هلته ما سکول ویلی، اځي نه بیرته رالو، بیا خپل ځي نه بیرته بیا لاړو کابل ته، نو چینج را چینج شو، نو سبق پاتې شو. افسوس ارمان درځي چې نه دی. او راځي خپل کشران وروڼه دې په وطن کې چې کوم دي یا نور خپل خپلوان چې
په دې کوشش کوي چې لږه پای سبقونه ووایي؟ هو ولې نه هغې باندې کوشش کوم ما وړوکی ورور دی هغه باندې همیش کوشش کوم همیش ورته چې درس باید ده ووایي د خپل وطن ته چې ته ځي په ټوټه ځي پکې هو نو د وطن ته څه ډېر یادي ولا نو وطن خو هر څه یادېږي سړي ته لکه داسې خاص کوم دغه نه لرم ډېر ښکلي ویښتان دي زه خو چې خپل ته ګورم دې نه مې دا سر ګنجې شو د تندی مې ټول خالي شو تا ته چې تاجي صاحب په امیر 1 to 1 خو نه درکوي چې هغه استعمالوي دا خو ښکلي ښکلي ویښتان نه الحمدلله دا خو سنت طریقه ده دا باید د هر مسلمان په ژوند کې یو ځل پرېږدي دغې په خاطر باندې ما پرېښي خو که ته غواړې چې دا ویښته دي دغسې امانت او دغسې ښکلي که نه نو په امیر 1 to 1 خامخا استعمال انشاءالله انشاءالله ډېره مننه ستاسو ستړی مشر وروره په خیر علي خیر سلامت مهرباني تاسو په خیر زما نوم صبغت الله دی او افغانستان کې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د بدراو د منطقې ټول د یو ځای نه راغونډ کړي دا ټول یو ځای نه وګورشه وطن ته ټلیفون کوي چېرته کوي ولې کوي هو ټول نه ډېرې خبرې چا سره اول خو مور پلار سره ډېرې خبرې کوم بیا خصوصا نور فیملي غړي د فامیل غړو سره خبرې کوم یادېږي راته خپل وطن زه په څومره وخت پس ځې خپل وطن ته کال کې او د پس 2 کالو کې ولې زر زر ولې نشي تللی پښتانه خصوصا خو یو خو داسې کار ده چې غټه هغه دا ده چې اقتصادي وضع چې برابره نه وي هم نشي تللی او بیا مسافري هم چې څومره زیات اوسېږي همومره قدر دې هم زیات وي نسبت هغه ته نه نو خصوصا او دا هم ده چې زمونږ په اوږو ذمهدارۍ هم ډېر دي که نه هو بلکل یو کس په کار وي هلته کې په کور کې 10 کسان بېروزګاره ناست دي هغه ته تا ته څو کسان ناست دي چې ته یو څو کسان کې فعالیت کوي اوس خو تقریبا داسې یو 6 کسان دي داسې زیات نه دي د هغې ټولو ذمهدارۍ په تا باندې بلکل تا ځکه خپل ژوند دا ورځې شپې په ځان داسې ورکړي دي خو چې هغې ته سکون و نو مطمئن یې د خپل ژوند نه الحمدلله اوس خو مطمئن یو په بڼه کې د بله څه خبره شته چې کولی غواړي بلکل داسې یو وړوکی شعر غوندې ده ارشاد بلکل اغیار وایي غرونو ژړل اوښکو لمنو کې چینې بهېدې غرونو ژړل اوښکو لمنو کې چینې بهېدې ټول کائنات په تماشو ما پښتو لیکله ډېر ښه ډېر یو نړۍ مننه ستاسو کور مو ودان خیر مهرباني د ټولو ملګرو د سبق او د زده کړې او د اسکول خبره وکړه ما ته د پښتو تاریخي ټپه راکړه چې بچیه اسکول نه کلار نشي بچیه د اسکول نه کلار نشي زه به پردی جامې ګنډم تا به ساتمه دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه زما د لرې وطن یاره چې د دوبۍ افغان خلیج رسټورنټ موږ ستاسو په حضور کې وړاندې کړه ما نظار یوسفزي له اجازت راکوي او د کاري صاحب به راته دعا وکړي په لوی او مهربانه خدای مستوره د الله په امان کاري صاحب تاسو دعا وکړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمرتدين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إله العالمین په افغانستان کې اسلامي حاکم حکومت نافذ کې د کوم ورونه چې مسافر دي خدای پاک په خپل کورونو سره په خپل کورونو کې پردو کې په خپل وطن کې او زموږ مشکلات حل کې زموږ د زړونو نه بغض کې نه وباسي، زموږ په زړونو کې اتفاق او اتحاد یووالی نصیب کړي او د افغانستان یو اسلامي حکومت نافذېدل غواړو خدای پاک دې نافذ کړي. وما علينا إلا البلاغ. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه.